تازه خبر په کونړ ولایت کې د پاکستاني ځواکونو سخت برید پاکستاني ځواکونو په ډزو کې یو ولسي بزګر په شهادت رسولی. مجاهد خپل پوځي ټیم د پیښې ځای ته لیږلی دا چې په اړه طالب چارواکو څه غبرګون ښودلی. پاکستاني ځواکونو ولې په کونړ کې برید کړی؟ بشپړ حال را سره همدغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. په کونړ ولایت کې د پاکستاني ځواکونو سخت برید پاکستاني پوځیانو پر کونړیانو برید کړی دی. په کونړ کې ځایي سرچینې وایي چې پاکستاني ځواکونو د دغه ولایت په ناړۍ ولسوالۍ کې فرضي کرشي ته څیرمه یو بزګر په ډزو شهید کړی. د سیمې اوسیدونکی ذبیح الله وایي پاکستاني ځواکونو د رقیب الله په نوم دغه بزګر د څلورنۍ یا چهارشنبې پر ورځ د زمري پر 18مه ډیورنډ کرښې ته څیرمه د ناړۍ ولسوالۍ په ساوخوړ سیمه کې په شهادت رسولی دی. ذبیح الله زیاتوي چې دغه بزګر په خپله کرونده کې پر کار بوخت و چې پاکستاني ځواکونو پرې ډزې کړي دي او ځای پر ځای شهید سوی دی. د دغې وژنې لامل لا څرګند نه دی، خو طالب ځواکونو ویلي چې د پیښې ځای ته یې ټیم لیږلی دی. ملا محمد یعقوب مجاهد زیاته کړې چې تر پیښې وروسته افغان ځواکونه د ډیورنډ کرښې هاخوا ورغلي، خو پاکستاني ځواکونه تښتېدلي دي. ځایي وګړي وایي پاکستاني ځواکونه وخت ناوخت له ډیورنډ کرښې هاغاړي د ناړۍ ولسوالۍ په ګڼو سیمو کې ډزې کوي چې دې چارې ولسي وګړي تر پوزې رسولي دي. تر دې مخکې هم پاکستاني ځواکونو په کونړ ولایت کې هوایي او زمیني بریدونه کړي دي چې د اسلامي امارت له سخت خبرګون سره مخ سوي دي. بل خبر دا چې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت له خپلو مشرانو سره لیدنه کې هغوی ته په وزارتونو او څانګو کې د نوو بندیزونو لګولو سپارښتنې وسپارلې. د دې وزارت خبرپاڼه کې راغلي دغه غونډه د مشرتابه د ځینو امرونو د پلي کېدو په موخه سوې. ښځینه کارمندانې باید پرده وکړي او نارینه باید سیرت او صورت د نبوي ارشاداتو سره سم جوړ کړي او بې حجابه ښځینه مراجعه کوونکې نور نسي کولی دفترونو ته دننه سي. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبري مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې. د الله په امان.